مولوی صاحب خلکو ته مسله کوله جمعې په مانځه کې وی دا صراط پل د یخته نه نری دی او د تیغ نه تیره دی او د اوبو نه نرم دی یو مقتدي داسې الله والا و د مولا مسلې په اثر وکړه په الله والا باندې اثر کوي نو هغه څه فکر پیدا شو چې په دې به سړی څنګه پورې وځي نو خپه و نه ډوډۍ خوړه نه چیس کو نه خوب کو ماښام هغه مولا صاحب میلمه کو وطني چرګانې ورته الله کړه وریجې روټۍ او دا د وطني میخې غوړي وغیره د سره د مولانو ډېره لګیم نه نو دا شی نه ورته تیار کړم نو چې دای په مولا وخاړو نو به د مولا نه تاسو کوي نن دی یو مسله کړې ده تبعی دی راله کړې ده ټینشن دی وې سم مسله وې تا چې سورات پل لیکتنه ناره ده او د وبونه نرم دی او د تیغ نه تیره ده هغه ویلاو کنه څه کپ خو نه دی د شریعت مسله ده حدیث دی ویل ما ته پته ده چې د شریعت مسله به تا کړې ده حدیث به خو پورې وځو به په څنګه دې څه فکر د سشتا د دې څه علاج د سشتا چې دا نری پل به څنګه پلنو هغه ورته ویل بچو خانه د شل کوا وې دا نن چې د کم کار وکړه دا کار کله کله کوه که موټر وای ملت جوړ نه کړه سړی زوی باندې ما وې دا عرض میں تاسو خدمت کا نو چې دا مجاهده کو نو موټر وای به ته جوړیږي د صراط پل نه